ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر درس کې مونږ تاسو په مایکروسافت ایکسل کې په ډیټا ټاب کې په کیوریز ان کنیکشن باندې خبرې وکړې. دغه په تعقیب بل بخش د ډیټا ټاب چې دی په نوم د سورټ ان فلټر یادېږي. په دې بخش کې مونږ سره د سورټ کمانډ او د فلټر کمانډ دا تکراری راغلي دي. یعنی په دې معنی چې په دې باندې مونږ تاسو په هوم ټاب کې په تفصیل سره خبرې کړې. دلته تاسو وګورئ sort A to Z, Z to A او فلټر. خو بیا هم چون دلته موږ سره تکرارا راغلي غواړم تاسو سره په دې باندې خبرې وکړم. اول غواړم د سورټ او فلټر په منځ کې تفاوت تاسو ته تشریح کړم. ګورئ دلته ما سره تقریبا د 4 کالو ډیټا پراته ده په یو ټیبل کې. 20 21 22 23. نو که چیرې تاسو غواړئ ستاسو دغه موجوده ډیټا څه کم و زیات نشي او غواړئ دا تاسو د حروفو یا د نمبر په اساس باندې سورټ کوي، تنظیم کوي، نو دا کار سورټ کوي. او فلټر څه ته ویل کیږي؟ فلټر څه کار کوي؟ فلټر په پښتو کې ورته چاڼول وایي. که چیرې تاسو غواړئ دې ډیټا کې یو مشخص کال ډیټا پیدا کړئ او هغه دلته تاسو ته وښیي، یعنی تاسو په دې ټیبل کې د یو مشخص کال ډیټا سرچ کول غواړئ، لیدل غواړئ، نو دا به د فلټر په واسطه باندې کیږي. نو زه څه چل کوم؟ راځم اول سورټ باندې کار کوم. په سورټ مې کلیک وکړو. چې کله تاسو په سورټ باندې کلیک وکړئ ستاسو ټوله ډیټا سلیکټ کیږي. صحیح شوه؟ د فعلن دپاره صرف ډیټا سلیکټ کړې ده. متوجه سي دا هیډر یې نه دی سلیکټ کړی. ولې نه دی سلیکټ کړی؟ ځکه دلته اټومیټیکلی یو آپشن انتخاب شوی مای ډیټا هز هیډرز. که چیرې تاسو په دې کلیک کړئ نو هغه اول را مایکروسافت ایکسل از هیډر ځان سره حسابوي، نو هغه په ډیټا کې نه راوړي، په فلټر کې نه راوړي، ځکه هغه عنوان د هیډر دی، هغه باید خپل ځای کې پروت اوسي، هغه باید سورټ نشي. او که ته ورته چې نه دا خو ډیټا ده نو بیا هغه هم سلیکټ کوي. تاسو متوجه یاستئ؟ نو زه ورته وایم چې یاره نه دا هیډر دی، زما ټیبل هیډر لري او هغه اول را هیډر دی. نو اولین کار چې کوي تاسو به کالمونه انتخابوئ چې کوم کالم په اساس باندې تاسو خپل ډیټا سورټ کول غواړئ. ګورئ ایر کالم هم شته، کنټري هم شته دی، پروینس هم شته، پروډکټ هم شته. زه اول ایر اخلم. ایر هم چې واخیستو نو سورټ آن څه کوي؟ سیل ویلیو. دا کوم ویلیو چې دلته لیکل شوی دی بیس آن دس زه غواړم چې دا سورټ کړم. ګورئ چې کوم کالم تاسو انتخاب کړئ هغه کې نمبر نو اټومیټیکلی سمال ټو لارج او لارج ټو سمال راځي دلته. ځکه نمبر چې دی موږ A to Z نشو سورټ کولی، یا به سمال ټو لارج یا لارج ټو سمال سورټ کوو. نو اوس سمال ټو لارج انتخاب شوی. چې کله تاسو اوکې باندې کلیک وکړئ نو اول به د شروع کل نو مثلا 20 21 22 23 دغسې سورټینګ کوي تاسو ته. اول به د کم کال ډیټا راوړي، ورپسې به لږ زره مخکې، ورپسې بیا همداسې مخکې ځي. خو که چیرې برعکس زه ورته ووایم څنګه برعکس راغلم بیا سورټ ته او دا ځل مې څه انتخاب کړو؟ لارج ټو سمال به انتخاب کړو. نو اوس به دا 2020 اخیر ته ځي. اول به ما ته هغه غټ کال ښي، مثلا په 20 21 22 23 کې کم کال غټ کال دی؟ 23 دی که نه؟ هغه نه بیا ټیټ کم دی 21 دی، 22 دی، بیا 21 دی، بیا 20 دی. نو دا به برعکس د سورټینګ کوي. ځکه ما لارج ټو سمال واغسته. اوکې مې کلیک. اوس تاسو وګورئ اول یې 23 راوسته، ورپسې بیا 22 راوستو، بیا 21 راوستو، بیا 20 راوستو. اوس که چیرې بیا زه ورته وایم چې یاره نه سورټ کومه سمال ټو لارج، بیرته پخواني شکل باندې ډیټا موږ ته سورټ کوي. مطلب اول 20 بیا 21 بیا 22 بیا 23. تاسو پوه شئ په خبر باندې؟ نو په دې کې موږ سره دا نور اپشن دی ټولو باندې موږ کار کړی، دلته ضرورت نشته په دې باندې بحث وکړم. دا اپشن چې ګورئ سورټ A to Z او Z to A دا هم دلته شته موږ سره. څنګه شته؟ ګورئ بیا زه سورټ ته راغلم. نو دا ځل په ځای د ایئر زه کنټري انتخابوم. دلته راځم ورته سورټ بای کنټري، یعنې کالم یې کنټري انتخاب کړو. غواړم دا ډیټا د کنټري په اساس باندې سورټ کړم. ښه څنګه سورټ کوې؟ A to Z. ګورئ A to Z هم شته او Z to A هم شته. مطلب اول هغه کنټري چې په A شروع شوي د هغه ډیټا ما ته وښایي، بیا B بیا C بیا D په همده شکل. نور اوکې کلیک کړئ. اوکې هم چې کلیک کړو اول ما ته د افغانستان ډیټا وښودله، ام د 20 ام د 21 ام د 22 او ام د 23. ورپسې بیا انډیا راغله، بیا ایران راغی، بیا مثلا پاکستان راغی او په همدې شکل نور ملکونه که چیرې موږ سره موجود اوسي. نو زه بیا څه چل کوم؟ راځم بیرته سورټ ته چې راغلم زه ورته وایم چې یاره سورټینګ زه په اساس د کال کوم
او کال کې زه سمال ټو لارج انتخابوم. اوکې کلیک کوي نو اوس به بیرته بل شکل ته واوړي. نو ګورئ کال کې اول سن 2020 دی، متوجه سئ تاسو. شل کې افغانستان هم شته، انډیا هم شته، ایران هم شته، پاکستان هم شته. بیا 21 شو، 21 کې افغانستان هم شته دی، انډیا هم شته، ایران، پاکستان ټول په همدې شکل. نو دا کار موږ دې ځای نه هم کولی شو او دې ځای نه هم کولی شو، دې A to Z نه. مثلا دلته ما کلیک وکړ، زه راځم دې هغه باندې مې کلیک وکړ، کنټري کالم باندې، نو سورټ A to Z مې ورته انتخاب کړو. اوس وګورئ صرف ټولې افغانستان راته راوستل، بیا یې انډیا راته راوستل، بیا یې پاکستان. زه ورته وایم چې نه سورټ Z to A، نو اوس به اول پاکستان راوړي، بیا به ایران راوړي او بیا به انډیا او بیا افغانستان ته راوړي. په هر صورت بیا هم په څه چل وکړو، سورټ ته لاړم او دې ځای کې مې د کنټري په ځای باندې ایر واخیستو او دلته مې سمال ټو لارج واخیسته. اوکې مې کلیک کړو او دې ځای کې نه دی، دا کنټري کالم مې بېرته Z to A کړو چې وبخښئ A to Z مې کړو چې افغانستان اول راشي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. بله خبره د فلټر ده. اوس که چیرې تاسو غواړئ، دلته ګورئ ما سره د افغانستان ډیټا شته، د پاکستان شته، د انډیا شته، د ایران شته. تاسو وایئ چې یاره ما ته صرف د افغانستان ډیټا پکار ده یا د پاکستان ډیټا پکار ده، دا نور ملکونه لرې کوي. نو دې دپاره بیا موږ د فلټر کمانډ څخه استفاده کوو. فلټر باندې کلیک وکړئ، چې کلیک مو وکړه دا نشان ګورئ، دا د فلټر دی. کم کالم دا ډیټا د کم کالم په اساس باندې تاسو سورټ کول غواړئ. زه ورته وایم چې یاره د کنټري په اساس باندې صرف ما ته افغانستان ډیټا وښیه. نو اوس ما ته صرف د افغانستان ډیټا ښیي، د ټولو کلونو، د ټولو ولایتونو. زه ورته وایم چې نه ما ته صرف د پاکستان ډیټا وښیه، یا ورته وایم چې د افغانستان پلس پاکستان وښیه. اوکې کلیک نو اوس په دواړه ښیي. د کال په اساس هم کولی شئ. زه ورته وایم چې نه دا فلټر مې کلیر کړ، ټوله ډیټا وښیه. ایر ته راغلم، زه ورته وایم چې ما ته صرف د 20 ډیټا وښیه، د ټولو ملکونو. د افغانستان د 20 ډیټا دا ده، د انډیا دا ده، د ایران دا ده او د پاکستان دا ده. که فلټر ختمول غواړئ نو کلیر آپشن باندې کلیک وکړئ، دا فلټر به څه شي، دا کم ډیټا چې تاسو فلټر کړي هغه به ختم شي، کرایټیریا به ریموف شي او ټول ډیټا به موږ ته وښیي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. دلته یو بل کمانډ دی په نوم د ری اپلای دی، باندې موږ مخکې هم خبرې کړې وې، خو بیا هم غواړم تکرارا خبرې وکړم. ری اپلای څه کار کوي؟ زه راغلم دلته دغه ډیټا مې سورټ کړه، زه ورته وایم چې ما ته صرف د 20 ډیټا وښیي. اوکې کلیک کړئ نو اوس ما ته د 20 ډیټا ښیي که نه؟ بلکل د 20 ډیټا ښیي. داسې فکر وکړئ چې دغه آخري را نه ده، دغه د پاکستان مربوطه چې ده دا د 2021 ډیټا وه د پاکستان، دا اشتباها دلته راغلې وه، اشتباها دلته راغلې وه 20 ته. نو اوس تاسو غواړئ چې دا کوم چینجز راغلي دي دې ته په کتو سره دوباره دا فلټر اپلای شي، نو بیا ری اپلای باندې کلیک وکړئ. نو اوس وګورئ هغه د 21 هغه ډیټا یې انتقال کړه، لرې کړه، دلته یې نه ښیي ځکه هغه د دې سره مربوط نه کېږي. اوس هغه ډیټا تاسو کله چې د 21 کال هغه واخلئ فلټر آن کوئ نو تاسو ته به په 21 کې هغه ډیټا ښیي. اوس ان کیس مثلا دا ډیټا نه ده، ما دې ځای نه لرې کړه، دا مې ورته ویل دا د 2020 ده. تاسو پوه شئ په خبر باندې. په دې خاطر چې تاسو ته صحیح معلوم شي زه دا بولډ کوم هم، دلته راغلم بولډ مې هم کړه، صحیح شوه. نو زه بیا دې باندې فلټر آن کوم، ډیټا ټیب ته راغلم او ورته مې ویل چې ری اپلای. نو اوس وګورئ هغه ډیټا دې ځای نه ختمه شوه. خو که چیرې زه لاړ شم بیا بېرته 20 ډیټا واخلم، صحیح شوه، 20 فلټر مې آن کړ، اوکې کلیک مې هغه به دلته راغلي. نو ری اپلای کمانډ دا کار کوي. فلټر مې ختم کړ بېرته دې نه. بل مونږ سره اډوانس فلټر دی. اډوانس فلټر ډېر مهم کمانډ دی. اډوانس فلټر مونږ څه دپاره استعمالوو؟ که چیرې تاسو دغه موجوده ډیټا کې غواړئ یو فلټریشن وکئ، خو د یو کنډیشن په اساس باندې. څنګه کنډیشن په اساس باندې؟ مثلا د کنټري نیم په اساس باندې تاسو غواړئ د مشخص ملک ډیټا تاسو ته د دې ټیبل څخه کاپي کړي، بل ځای ته پیسټ کړي درته، یا د کال په اساس باندې د دې ځای څخه تاسو غواړئ چې د 2020 ډیټا کاپي او بل ځای کې پیسټ کړي درته. نو راځم څه کوم، عملي کار کوم. د دې اډوانس فلټر د عملي کار کولو دپاره زه دغه کم ټیبل چې دی دغه عنوانونه ټول داسې سلیکټ کوم، کاپي کوم او کوم ځای کې چې زه غواړم اډوانس فلټریشن آن کړم یا امپلیمنټ کړم هلته یې پیسټ کوم. مثلا دلته مې پیسټ کړو. دا چې د دې کالمونو دغه ویټ ډېر کوچنی راغلی، دا لږ زره زه غټوم داسې. نو څه چل کوم، راځم اول دغه ځای کې درېږم، دا کوم ځای کې چې زما ډیټا ده دې ټیبل باندې به تاسو کلیک وکړئ. د کلیک نه وروسته به راشئ اډوانس فلټر ته. اډوانس فلټر ته چې راغلی دا ډیټا اټومیټیکلی خپله داسې سلیکټ کېږي. که نه وه سلیکټ تاسو به د لیست رینج کې دا ټوله خپله سلیکټ کړئ. البته ګورئ اول مونږ سره فلټر د لیست دی. فلټر د لیست باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو به هغه د لیست رینج مشخص کړئ. زما د لیست رینج چې دی دغه تیار انتخاب شوی دی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. ګورئ انتخاب شوی دی. که چیرې نه انتخاب، مثلا دلته انتخاب نه دی، نو تاسو به هغه خپله ډیټا څه کوئ،
هغه ټیبل چې تاسو غواړئ فلټر کړئ د اډوانس فلټر د طریق نه هغه به سلیکټ کړئ چې کله م هغه سلیکټ کړو د هغه نه وروسته به لاړ شئ تاسو کاپي ټو اندر لوکیشن ته کاپي ټو اندر لوکیشن ته څه شی غواړئ تاسو کاپي کړئ بل لوکیشن ته دلته بیا دوه کمانډه مونږ سره دي یو کرایټیریا رینج دی یو کاپي ټو ده د کم کرایټیریا یا کنډیشن په اساس باندې تاسو ډیټا غواړئ کاپي کړئ زه ورته وایم چې یاره د دغه کرایټیریا په اساس باندې زه غواړم دغه ډیټا کاپي کړم کاپي ټو چیرته کاپي کول غواړئ دقه ځای ته یې کاپي کول غواړم صحیح شوه دغه نه وروسته به تاسو اوکې باندې کلیک وکړئ چې کله مو اوکې کلیک وکړو نو اوس وګورئ دغه ټیبل کې چې څومره ډیټا وه هغه اټومیټیکلی ټوله دلته کاپي شوه اوس کیدای شي تاسو ووایئ چې استاد څنګه دا ټوله ډیټا یې دلته کاپي کړه هغه یې په دې خاطر کاپي کړه چې موږ دې ځای کې چې دغه د کرایټیریا رینج یا ساحه ده هلته کم شرایط نه وضع کړي کرایټیریا هم نه وه جوړه کړې ورته مثلا که چیرې تاسو ولیکئ چې ماته د 2020 ډیټا پکار ده نو بیا به صرف تاسو ته د 2020 ډیټا راوړي نور ډیټا به موږ ته نه راوړي زه څه چل کوم ګورئ دغه ډیټا چې دا څومره شوې ده دا زه سلیکټ کوم او راځم هوم ټاب ته او دې ځای کې ورته وایم چې یاره کلیر آل باندې مې کلیک کړو دا ډیټا مې ختم کړه د سر نه غواړم یو بل فلټریشن آن کړم ځکه دا ځل ما یو کرایټیریا مشخص کړی بیس آن دس کرایټیریا زه غواړم دا ډیټا فلټر شي او دلته بل ځای کې ماته کاپي شي نو راځم چیرته بیا ډیټا ټاب ته راځم ډیټا ټاب ته چې راغلم بیا اډوانس فلټر باندې کلیک کوم ډیټا ټوله خپله سلیکټ شوه کاپي ټو اندر لوکیشن کې کرایټیریا رینج هم خپله انتخاب شوی دی او کاپي ټو ساحه کم ساحه کې دا تاسو غواړئ زه دا ډیلیټ کوم او دا ځای کې زه ورته انتخابوم ورته چې دې ځای ماته دا ډیټا کاپي کړه د هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوم چې کله مې په اوکې کلیک کوو تاسو وګورئ د دغه ډیټا څخه صرف ماته د 2020 ډیټا کاپي کړې ده تاسو پوه شئ په خبر باندې نو دا و د اډوانس فلټر هغه اساسي کار دلته موږ سره یو بل کمانډ دی په نوم د یونیک ریکارډز اونلی دا څه کار کوي ګورئ زه څه چل کوم بیا مې دغه ډیټا چې د اډوانس فلټر د طریق نه فلټر کړی دا کلیر کوم ټول آل باندې مې کلیک وکړو ګورئ دا کرایټیریا دا ځل دغه ایر نه دی دا ختموم او دا ځل څه چل کوم زه صرف غواړم دغه د کنټري نومونه نه دي د دغه ټیبل څخه کاپي کوم دلته یې راوړم صحیح شوه نو څه چل کوم دا کنډیشن نه دی دا هېڅ په نظر کې نه نیسم نو راځم دې ټیبل باندې کلیک کوم راځم ډیټا ټاب ته دغه نه وروسته اډوانس فلټر ته راځم اډوانس فلټر ته چې راغلم دا ځل څه چل کوم فلټر د لیست کې نه دی دا خو ټول ټیبل انتخاب شوی دی د دې په ځای باندې زه دا پاکوم صرف دا د کنټري کم کالم نه دی دغه ډیټا سلیکټ کوم چې دا کم د کنټري کالم دی زه ورته وایم چې دغه ډیټا باندې دغه کالم باندې زه غواړم فلټریشن آن کړم یعنی دا فلټر کوم ښه کاپي ټو اندر لوکیشن کې به دا کرایټیریا رینج کې به څه نه لیکئ دا به ختم کړئ او کاپي ټو کې به څه چل وکړئ هغه ځای انتخاب کړئ چې کوم ځای کې تاسو غواړئ دا کالمونه دغه ملکونه نومونه نه دي دا کنټري دا کاپي شي زه دا ځای نه انتخابوم دلته یو ځای انتخابوم ورته ماته دغه ځای کې چې څومره ملکونه دي دغه ټول کاپي کړه دلته راوړه چې ما کرایټیریا نه ده مشخص کړې نو اوس به ټول کاپي کوي ماته اوکې کلیک کوئ نو تاسو څه وګورئ افغانستان هم راوستی انډیا هم راوستی ده ایران پاکستان خو دا نومونه چې تاسو ګورئ تکرارا دي زه ورته وایم چې یاره دغه د یو ملک په نمایندګي یو نوم ماته راوړه ټول ماته ډوپلیکیټ نومونه مه راوړه زه صرف غواړم پوه شم چې څومره کنټري دلته انوالو دي یا دلته داخل دي دغه نومونه دلته لیکل شوي دي نو څه چل کوم بیا په دې ډیټا باندې کلیک کوم راځم اډوانس فلټر ته چې راغلی فلټر د لیست کې نه دی فلټر د لیست کې څه چل کوم ما کالم تیار انتخاب شوی دی او کاپي ټو اندر لوکیشن باندې کلیک کوم کرایټیریا رینج کې صحیح نه انتخابوم او کاپي ټو کې څه چل کوم دا ځل دا درس بیا کاپي ډیلیټ کوم د څنګ ته بل دغه سل چې د دې باندې کلیک کوم او دا ځل یونیک ریکارډز اونلی باندې کلیک کوم اوس به څه چل کوي د دې ټول افغانستان چې څومره ټرانزیکشن شوي د دې ټولو په نمایندګي به یو افغانستان راوړي د ټول پاکستان په نمایندګي به یو پاکستان راوړي اوکې تاسو کلیک نو تاسو څه ګورئ ماته ویدي چې کوم کنټري انوالو دي یا لیکل شوي دغه څلور ملکونه دي یو افغانستان دی یو انډیا ده ایران دی او پاکستان دی نو دا زمونږ او ستاسو د نن ورځې درس